سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر سره پر ټلیفون خبرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې په دې اړیکه کې مایک پامپیو ویلي د افغانستان او سویلي اسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د خبرپاڼې له مخې په دې ټلیفوني اړیکه کې دواړو لورو هوکړه کړې اوس د دې وخت رسېدلی چې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره روانې هڅې لا پسې ګړندې شي. له دې سره سم په امریکا کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت له مرستیال د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي سلاکار له مرستیالې او د ملي امنیت په شورا کې د سویلي اسیا برخې له مسؤل سره تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې وکتل. په امریکا کې د افغانستان د سفارت د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو او د راتلونکو ولسمشر ټاکنو د چمتووالي په اړه بحث او خبرې شوي دي. په دې کتنه کې د امریکا د ملي امنیت مرستیال چارلز کوپرمن په ډاګه کړي چې د افغانستان لپاره د امریکا په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د تګلارې له مخې له ترهګرۍ سره د امریکا او افغانستان ګډه مبارزه به تر هغې دوام ومومي چې په دغه هیواد کې تلپاتې سوله ټینګه شي. په ورته وخت کې په کندهار کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بللي دي. دوی تېره ورځ په کندهار کې په یوې راټولېدنه کې افغانستان یو لوی متحد او تاریخ لرونکی آزاد هیواد یاد کړی او د دې هیواد محوه کېدل د ځواکمنو هیوادونو یو خوب بللی دی. دغو ځوانانو د امریکا له کانګرس وغوښتل چې خپل ولسمشر ته ډیپلوماټیکه ژبه ور زده کړي. د امریکا ولسمشر څو ورځې مخکې د پاکستان له لومړي وزیر سره په کتنې کې ویلي و چې امریکا په یوې اونۍ کې افغانستان د ځمکې له سره ورکولی شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه کسان ووژل شي. نړۍ د ټرمپ د شخصي سوداګرۍ ساحه نه ده چې څه پکښې محو کړي او څه پکښې رامنځته کړي، بلکې دلته هیوادونه د نړیوالو قوانینو پر اساس جغرافیې لري او ژوند کوي. داسې ښکاري چې ټرمپ په ډیپلوماټیکه ژبه نه پوهیږي، نو باید کانګرس او مشاورین یې په دې اړه پوه کړي او د داسې څرګندونو مخه یې ونیسي. د ټول افغانستان او په خاصه د کندهار ځوانان باید د فکري بیدارۍ لپاره قدم پورته کړي. دغه فکري بیداري یوازې او یوازې د ملک د ازادۍ لامل کېدلی شي. موږ په هیڅ صورت هیڅ چا ته نه تسلیمیږو. په خوست کې د هیواد د خپلواکۍ د اسلامي کلیزې په مناسبت د 100 ښوونځیو د جوړولو چارې تېره ورځ پیل شوې. د خوست سیمه ییز مسؤلین وایي دغه ښوونځي د 540 میلیونه افغانۍ په لګښت د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت له خوا په 6 میاشتو کې جوړیږي. بلخوا د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین او زده کوونکي هیله څرګندوي چې په دغه ولایت کې د پاتې نورو ښوونځیو لپاره هم ودانۍ جوړې شي. او 40 کیلوګرامه چرس په پکتیا کې د پولیسو له لوري کشف او ضبط شول. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویاند وایي دغه مواد د احمد ابا ولسوالۍ په کوټګۍ سیمه کې په یو خالي کور کې ترلاسه شوي دي. د سرچینې په وینا تر اوسه د دغو توکو په تړاو څوک نه دي نیول شوي. دا ورته د مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امن.